د دې هیواد د هر غریب زړګی تسل غواړي دردمنې اوښکې د مظلوم هم پاکول غواړي خدای دا ستا تر شنه اسمان لاندې نایلی ناست دی د سوالګرو راټولولو کمیټې له لوري د روان 1401 لمریز کال د دلوي میاشتې تر 3مې نیټې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 26,390 سوالګر راټول شوي او دا لړۍ ادامه لري. تر دې دمه په راټولو شویو سوالګرو کې 11,888 ښځینه، 3,363 نارینه او پاتې 11,119 ماشومان دي. له مستحقو سوالګرو سره د افغانستان اسلامي امارت له لوري دوامداره نقده مرسته کیږي او بې سرپرسته سوالګر ماشومان له بایومټریک وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري روزنتون ته داخليږي او هلته ورته پر رهایشي سربیره د زده کړو او تعلیم زمینه برابریږي. راټول شوي سوالګر د افغانستان اسلامي امارت له دې کاره خوښي څرګندوي او وایي ما از بسیار خوشحال هستیم، بسیار خرسند هستیم که ماهانه فی نفر 2000 روپه به ما بده. مثلا چند فامیل هستیم که در هر خانه نفر 2000 روپه بده. که دا اسلامی امارات او موږ ته یو څه حواله کړه په دې خو موږ خوشحاله یو ولې نه خوشحاله چې په کور کې واوسېږو خدا خو بیخي موږ ته ډېره غټه غنیمت ده وروره چې نه سرګردانه اوسېږو نه ملاس یخي نه پښې یخي او په کور کې ناسې راته راشي نو له دې نه له خدای نه نور څه غواړو. د دې هیواد د هر غریب زړګی تسل غواړي دردمنې اوښکې د مظلوم هم پاکول غواړي خدای دا ستا تر شنه اسمان لاندې نایلی ناست دی